ښکنځل کول، پلار ته ښکنځل کول اکبر الکبایر. ګوره یو کبیره ګناه زنا کول دي، العیاذ بالله. یو کبیره ګناه قتل کول دي، یو کبیره ګناه درواغ ویل دي، یو کبیره ګناه شراب څښل دي. د حدیث ته تاسو سوچ وکړئ د خدای بندګانانو. اکبر الکبایر در ټولو ګناه کبیره څخه غټه ګناه کبیره، در زنا هم غټه ګناه کبیره، در شراب هم غټه ګناه کبیره، در قتل هم غټه ګناه کبیره هغه ده چې سړی خپل مور یا پلار ته ښکنځل کوي. دا حدیث الفاظ دي. اکبر الکبایر در ټولو ګناه کبیره څخه غټه کبیره ګناه ده. دا زموږ معاشره کې څومره عام دي. ځوانانو د خدای لپاره د داسې فاسقانو د مجلسونو ځان وساتئ چې هغه ستا و پلار ته نسبت کوي، ته د ده د پلار ته نسبت کوي، هغه ستا و مور ته نسبت کوي، ته د ده مور ته. دغه دې د مور احسان څه چې یو کال یې په غېږ کې ګرځولې، په نس کې ګرځولې، 2 کاله یې په تا باندې د خپلې سینې شیدې خوړلې، نن ستا په وجه باندې چې ته یې رالوی کړې، په مشکلاتو زحمتونو یې رالوی کړې، ستا په وجه باندې ستا مور نن یادېږي، هغوی بې عزتي کېږي، پر هغوی باندې لعن تال ښکنځل او پوچ ورته ویل کېږي او ته ورته خاموشه ناست. زه نه خبره یم چې دا چیرې لوی سوي دي دا خبیثان، دا په کومه معاشره کې لوی سوي دي، دا د چا سره ناسته پاسته کوي. دا څنګه بدبخته دي چې په مور و پلار د خوا نه بدېږي، په معاینه یې خوا نه بدېږي. بله ورځ یې میډیکل ته تللی وم، ګولۍ مې رااخیستې، یو 2 ځوانان راننوتل، هغوی مې دوا واخیسته. دا یو انډیوال یې دې پیسې ورکړل، د چا پیسې ورکړې؟ دا دوا چې رانیول دغه پیسې، دوا والا څه ورته وایي؟ ستا څه وسوه کوم ولې دې ورکولې خو ما خپله ورکولې. دا مې په خپل غوږو واورېد، په داسې سخت الفاظ ورته وویل ستا څه وسوه کوم تا ولې ورکولې ما په خپله ورکولې. یو خدا دی چې احسان یې نه ومنئ، د احسان په عوض کې تا ته دغه تحفه هم درکړه، مبارک دې د تحفې. غیرت ولاړئ د ځوانانو څخه، ناموس باندې هېڅ باک نه کوي، په مور باک نه کوي، په پلار باک نه کوي. دغه هم ځان ته یو غیرتمن وایي، دا هم ژره پرېښي، غټ کېږي، پیکه یې پرېښي، زه خو نو ځان ته پښتون وایم. ته پښتون نه یې، ته د خپل نسب معلومات وکړه، ته ګوره څه شی. حدیث کې راځي نبي علیه السلام وایي اکبر الکبایر، د ټولو غټه ګناه کبیره څخه غټه کبیره ګناه ده چې سړی مور و پلار ته ښکنځل کوي. دا زموږ معاشره کې اوس یو عام شی ګرځېدلی دی. ولهذا په کار دا ده مسلمان باید د حدیث کې نبي علیه السلام دې صحابي ته څه وصیت کړي؟ لا تصبن احدا، هېچا ته به ښکنځل نه کوي، قطعا به ښکنځل نه کوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا په صداقت باندې مشهور و، ډېر د نبي علیه السلام نږدې یارو، په هر سختۍ و راحت و په